حشر یا ګډ کار چې له پیړیو راهیسې په افغاني ټولنه کې د یوه فرهنګي او ټولنیز ارزښت په توګه پالل کیږي. د نوو پرمختګونو په راتلو سره یاد دود ورځ تر بلې په ورکېدو دی، خو ځینو سیمو کې لا هم د یاد دود د بیرته ژوندي کېدو هڅې کیږي. کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي چې د حشر په بڼه راټول شوي او په خپله سیمه کې د اوبو کانال پاکوالي لپاره یې مټې رابډ وهلي، وایي د کانال د خرابوالي او اوبو د کموالي له امله مجبور شول چې ګډ کار ترسره کړي. دوی وایي د تیرو څو کلونو راهیسې د کانال د خرابوالي او ډکېدو له امله یې کروندې شاړې شوي او د اوبو د نشوالي له وجې نشي کولی چې خپل فصلونه پر وخت اوبه کړي. د دوی په خبره اوس غواړي چې حکومت ته پیغام ورکړي څو د یاد کانال اساسي جوړېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. زمونږ والا اوس هم خرابه ده، دولت د دې ولې ته توجه وکړي. هغه موړ هم خرابې دي او سیند طرف ته موړ هم خرابې دي. موږ سره دولت همکاري وکړي چې دواړه طرفونه پاخه کړي او زمونږ د ولس مشکلات دغه شي رفع شي. نن چې راوتي دي خو دا دهقانان دي او دا ولس دی چې دا لګیا دی واله کې د بل ځای نه خلک نه دي راغلي که نه. هغوی په دې باندې دونه خوشحاله دي چې یو په ځای دوه راغلي دي او لګیا دي دا بیل شي او لګیا دي دا کار کوي. دا ولس د دې خلکو نه خوشحاله چې دا راغونډ کو داسې راووت. دا یو کال سر کېږي زمونږ دا ملکونه وصلو اوبه نه ځي پوره. ګینې ښه سیند پې د کونړ سور دی، دا چې واله جوړه نه وي اوبه کم په څه رقم لاړه شي. دا زمونږ یو پخوانی د نیکونې د پلرنې یوه تړه ده او واله چې دا به انشاءالله موږ تر آخري حده پورې همدغه چې څنګه روان ده په اشر او په ولسي ډول باندې به پاکوو د خیر سره. د څوکۍ ولسوالۍ یاد کانال 8 کیلومتره اوږدوالی لري، د زرګونو کورنیو د اوبو ستونزې حل کوي او څه د پاسه 6,000 جریبه ځمکه خړوبوي. ځایي چارواکي د کانال پاکوالي لپاره د ولسونو ګډ کار ستایي او د یاد کانال د اساسي جوړېدو ژمنه کوي. دا تقریبا ډیره لویه واله ده، 6,000 جریبه ځمکه د دې نه خړوبېږي او یو اساسي واله ده حیاتي ارزښت ځکه لري چې په څوکۍ کې اکثره ځمکې هم د دې نه خړوبېږي. نو ولس همدې ته هڅولی چې عشري سیستم چې زموږ د دود او عنعنات دي، زموږ د پلار نیکونو موږ ته پاتې دي، ځوانانو ته دا تشویق ورکړو چې داسې عادت نه شي چې ګنې مفته موږ ته به یو څوک څه راکوي، بلکې دوی همت ښودلی دی. تاسو وګورئ ټول ځوانان راغلي دي. که څه هم په تیرو کلونو کې حکومت کونړ کې د اوبو ویالې او سربندونه رغولي، خو لا هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې کروندګر او عام خلک د ویالو او سربندونو اساسي جوړېدو غوښتنه کوي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.